د مسافر جانان سلګي دی ببو زار ببو ولی سری وطن تکې چې سایه وخی جنا ببو کاس چې مرګې نه څوک پر آزاد ملک نزی ببو زار ببو ولی یا ډیر غریب شي یا د یار د غم زینا ببو کاس چې مرګې نه وي مسافر موجنی خاوند ببو زار ببو ولی بزل کتن کې بعد کور ارمان کوي نه ببو کاس چې مرګې نه وي ارمان ځواني پسې پکار دی ببو زار ببو ولی قمقل خلق د دولت ارمان کوي نه ببو کاس چې مرګې نه وي وتور لحد کې بنارې کم ببو زار ببو ولی د دنیا د خلق د دنیا نه ارمانی راغلی یما ببو کاس چې مرګې نه وي د تور لحد غاړې لراشه ببو کار ببو ولی د یاري مبرسوا جواب درته کوم ببو کاس چې مرګې نه وي پاتې مړه ځانونه شرموري بن کې را د سنت دې ساته کول تاسو دې خو بلته ګوره دا تاسو ماته شه دوه د خدای مسلمانانو دا زما وعده دي چې تاسو ټول راغلي نو چې خو موږ لاس بجې شروع کوو الله مکه چې د واده راشي دا ولې څه د مړي سار خو نه دی د سنت سار دی او په منګه خوشحالي د قرقوریا خوشحالي برا باندې ګوره تور او اور سکور کې نه یله که موږ اوس بچا ته دوه دوه نه نه کړ دا ته مو سیاسي کوم شومان راو دا خو د دې کلي ماشومان دي چې دا پکې نه کنه د گاوړ ماشومان دی ولې سکه اوس پیمنټ دیم درن سات وای لره دا پی ټی وی نه مګر خلک را رواني په شرمونو په خلکو ته شرمېږو دا شکارې دا ماشومان چې اوس غټو کې مکه نه وای کنه دا پی ټی وی ستا په شیره باندې ولګي خو د شپې پی ټی و دروازه پی ټی وی دا پی ټی وی نه باسه نه والله چې دا پټیو دا خلک به وینو کنه وعلیکم السلام دې ګونه دا ګوزکه کوسکه دغه ته مې کوزه وای دغه څه تختې دي یاره داسې کار دی کنه بیا خو بیا په خانکونو کې وړي او په ټیمانو کې داسې کار د ګلاب صاحب محمد دي راخته رو دا وې د ځخره ها واه قدرته صحیح ده او دا یو خبره ته کومه تماشې خو را باندې بند کړې نه به بند ولا تماشې باندې په یو قانون باندې بنديږي دغه په ټپو کې ستاد مرګ سوالونه کوم دي نیوي به دا او خدای قرقوره والي کنا وای ته به ویني دا دې ګونه ورسمه زواشه کینا کولې ټپی را باندې ګړې وړې کینا والله غدي ګونه خو کینا خدای دې ذلیلہ کا ځان نه کیږي ورته واخې ته وخه کینا وحذر ته یا مشابه بچو چې د شینا د زوی صورت ګیدا چې لاړ شو په خیر السلام علیکم ډاکټر وعلیکم السلام څنګه یې خیر راځي خوشاله شي په خیر راځي څنګه یې خیر په ګاډي کې راغو بچن چکی نه په گاډي کې را خپل گاډي مې دي راځي نه مشمن تاسو دي دا راځي بچی راځي راځي بچو کو نه صورت خو دې کې خو ماشاءالله ډیر خپل ښکاري مړې ژوندې بنه کو ولې باندې کوي دا تاسو خپل ځای دا مخ کې شه اوس دې ګونه د ورشمه خو نه دې پسې لاړم خو دا اول به دې ګونه کوم پارا ټاپا جاړي پارا ټاپا باندې ما جاړه کنه ولې سي چلو شو موري ولې بلې خواخې څه چلو شو سړی را ترایا مړې بس کا موري ولا پس پین سر باندې اوس ته اوس هم په دې عمر کې نه سړو سوچونه کوي دا دې ځان له ذلیلہ کا پردي سړی نه یادو پلار دې یادو مگر را ترایا نو پلار زما دی یادېږي تا ته دا وته عجیبه خبره نه ده زما پلار دی چې ما ته نه یادېږي نو دې سکه عوام خو دې د زړه ښځې څه دي دې د په خوشحالۍ کې چې دې ګنه غمونه را یاد شي یو خو الله چې مونږ چېرته خوشحالۍ له لاړ شو پردي ښځې پکې خو ښکلې ګرمې به روانې شو بیا پکې سترګې سرې کوي د دې څه مطلب دی تاسو خو لکه توتی او د خارو جوړه برابر ده ویم دا به تاله ارمان در شي کنه چې دې رانه کنډم شي بلې خدای دې نه کي ستاسو خو جمع دی ما ته یادېږي چې سپینه جوړه به واچوله او سپینه ټوپۍ به په سر کړه پنجېدارې څپلۍ به په خپو کړې او غم هادیانې به ته نو دا لار به پې ښایسته ښکارېده مړې تیزي صفتونه کې ما ته ګاونډي لګیا وای خرګاډۍ به چلوله اوس والله داسې صفتونه کې زما د پلار
صفتونه به ماته نه کې ویم که هر ګاډیان چلوله که نه خو ډېر د عزت وخت یې تېر کړی خو ته ترې ډېر سپک پیدا یې او دغه څوک راله نه دا خوا ډاکټره ده کنه ځوانه زکات وباسې کنه السلام علیکم دواړه لاسونه مې جوړلي وي دینه السلام علیکم وعلیکم سلام راځه څنګه ډاکټر دی شکر تاسو خیر سجادي ونی نه ما بار ده کېنه نه خیر دی ولې زه به ورته دا شي ما بدل روزي پټی کې ورشه مرګور له به چې دا شیز به مې د لږ شان ډنګول زه به خود شروع شي بازار زمون د خزو خدای دې کم مسله توزا دا دیوانه بارو باسا ورخ پاتې کې پټانګي ما لا پاسه کنه پاسو ځه وې دا لا دې تبا کوم دا تاسې زمانه ویني راکا نستړي بچیا نو سړی بستاغه پلار طلاقي زما خاون پر نه سړی یاد نه کې هغه سم ولا متل ورکو کېنه متل زما خاون پسې وې خپل پلار دې یاد کړه اوسه غوز مستا پلاری ګوره په خوشاله کې دا غم جوړه وخا دې ته ځان مخې ما کېنه هغه ته پته لګي چې سپکټه ته پورته راوستي دا سپګو کرا غلی دا ویم په سم کې لګي دا سنت ته پډاګه پیدا ما او زم درنه زکنا ته خو به له خلاله چې جزلاله شمه نه دې په هغه پته راغلم ستاسو کور کوم دی والله ګوره کو ماما مې خبر شو کنه ماما مې ویل نه به ښځو کې وي او نه به په سړو کې وي هغه ماته کور وغایست کور د ته زه د سره څنګه لاړ شم نو موږ پېغربې هغه مخامخ کور دی اوس ورشه خو غلی وخه صحیح ده هغې کو په خپله د لچل نه ورلو والله زما مور لچل ورځي ته چې اواز درته وباسي چې ناشنا شاسې زه ورته شم تروري خپکیګه ما دا د خوشحالي ورځ ده په دې ورځ خلک خوشحالي کوي ویلې زمان د نوسی سنت دی زه وایم چې زه پکې خوشحاله شم خدا به غیرت خلک ما خوشحاله ته پریدي او چا چې د مشر قدر نه کړي سروالي بروالی به ګرځي دا به تاسو یاد وساتئ خزه دا خبر دې د خواخي دا د خپل غوندي وخت چې وګړي ګشابه ماشوم بیا را پاسي ترور جانې د دې لپاره خو ما هسپتال نه چوټي وکړه او راغلم بیا غلې ګل دا ډوکی زما د خپل لګا دا امریکا تا ته ما نه ویل چې ښځو کې به نه الله دې تبارک دا د ماشوم کې ښکاري ځای لکه ولې نو د دې څه کار چې خپل په نه ما کنه چې ته راغلی شې په ها والله چې سرمن به دې وباسه بایم زکار نشه چېرته خم به شوې څه ده درېیمه به پکې منا مې په دې واسه کې غړي شو هلته وایي درېیمه ده که نه هلته درېیمه ده هغه لږ د غړیا ضرورت راته نه دی کولر یې باندې ډکې کړې وي او واوره باندې پکې اچولې به ګرمي ده دا به دا ماشومان ډکې لږ ډوډۍ څنګه ښکلې وخې خواخې دا خو زه کله جینې وم که نه نو پرې ګاون کې نه دی پرې ګاون کې به د ما نه چا نمبر نه شو وړی دا خو رانه وکړه چې چړه جوړه شوه د پاسېدوم نه یم ځای ګډې ښېځئ او که نه ما ته چل دې ته ډوډۍ خوشحالي ډوډۍ راځه ډوډۍ راځه شپ شپ دا خو دې خو موږ نه سوځي د جینې خیال وساتئ ښه ډوډۍ راځه آ جنې غم نشته وګه دې ټوکرې مالې سال کړه
شابه دا په ساعت باندې څه کیږي کوم شه شابه انت ما تقول ما لا بريس لك قاعد يشوف يا خدا هذا ده يوم بدري هذا دي جنيه وتعالى شنو كده بس نوري قاعد يقول نخ كنا تفيه وعيوكينا شنو بس بمرګي دې ګونه خو مې شپه غواړه کوس کړ خدیو کمیږي بخا ولی عدنان ته بارین کور زړه واله نو مړه ولې زما ولې ز بادام ټرکونه خو نه چلیږي چې کمیږي به راوړم بیا یا لکه ټیم نه وخت له ګرمي د مرګري لا روزي شنو کو دغه روزي خو ګټه ته خپته لګي ګوره دونه مخلوق تر غوخته د کورکوري ولا زما خو څوک هم نشته دی بس اوس نو څوک یا نو ولې دې دومره خلکو ته ویل زما سر لدی راغوخته نه تراته الله بخیر کی تراته څنګه چې دې وخت یې راغلی او چې روټي ته پته لګی نه موږ هم سبا راغلي دلته ناستې د بېساري کوټنۍ په زو کې 11 بجې ګرمي د مړه والله چې موږ په ګرمۍ د ساره د ډال غړو ته راغلی چې په پته یې پیګونه زو ته موږ هم تیزو بېساري ونه پته نه لګي السلام علیکم دنیا را خی جوړې خیر ټیک ټاک السلام علیکم شیرو ماما خی جوړې خیر ټیک ټاک څه کوي بس مړه روکې کدا سخال کوي ولې راغوختي دي د ملمانو رااله موږ ته دی ګونه زین رااله موږ پسې ورځو دا د خیر کوم تاسو کوم شر دې ټیم ته وګوره ټیم 11 12 بجې خو خیر دا خو خپل ماسک سلاګانې من راځي کنه تاسو راځي نه کنه مړی دا والا راوړه کنه صبر وکړه کنه ګوره شینا د تمې د خو وي د خدای مسلمانه چې د خو په نسل لګي برته راکا سلو کسان مې کېنه وي دا سړي تاسو په شان د سپینې دي روته له شابه ما وای څنګه راغلی دي لکه راکې خدای زه راوړه کنه مړی شینا د برکت کار دی ودا هغه کس ته نه دی نو ونیسه هغه کس ته نه دی راوړه خدای دې وګړه والا ولا ستام ډیر لوګي دا تاسو څه کوي مخه پکوا پریدي خلک مخه پکوا ته دلته څه لپاره ولاړې خو خدای د خدای ما ما زیما دي مشموع د بل کې دي مشموع د بل کې ده سپینځه کسان چې ماشومانو خور دې لګیا ده وچره سپک دیګه دی ختموي به بس پنځه نه دغه چې ماشوم سنت بیا مړ سپنجا مرګ راغلی او نو اغوی شنو ته مل معنا ټن کزا ویل ورنه شاب دا والا بس نور خاص بشخه ختمي ولا دوه غوري راوړه دوه بالي بس بدي گزارا کی کنه یو بل راوړه هغه کسان ناستې دي وای درلم دا ډاکټر ده هیڅ ولې و دې قتل څنګه د ما د خاده خوند دا ورفوټه غونتی سنت دی او ان شاء الله چې زما ضرور وادي کنه نو داسې پلین به دیګونه لګېدلي او دا خلک په یو دا پینډې به چې ځي او راځي به خو دا راته وایي زمونږ دا کور راباندې څنګه لګي خوري داسې کار دی ډېره غټه پینډه راغلې وه درنه پینډه راغلې وه دا وړومبۍ پینډه او دا اخري پینډه دا ډېرې غټې داسې کار وکړه غټ شي کې به دې د روجې مچې ته بېشرمه اوسه او نو زما خبر ورته کوه ځواني موږ خپل ګپ ته پرېږدو څو ملته دا داسې ساده غونتې دی د ډېره ښځو سره لګي نه ګوري متنه خو بس ماته شوي امدې جینۍ سره مې ستا خبره شروع زما خبره وکړه او شینا نه دی شینا ته بس کسانو تخته کومه ورشه ورته اوبه م ګرځوه او بیا د مېلمنو خیال وساته ګورې که یو کس خپل اړخه به درلني زما د دې مېلمنې پکې خیال وساته نو زه ته بېغمه اوسه هوا ترور کې څه دي کوله قصه مې دا کوله زمونږ دا کور په تا باندې څنګه لګي ترور جان زما خو کچه کورونه ډېر خوښي او پاخه کورونه دې ورک شي انشاءالله تر سره د خبره کومه خو هغه د تماکو د کار نه روزګارېږي نو کاپي یې راغشته او ټوله رس پرې نو دغه باندې ګرځي ولې ډېر زیات ستړی شوم کنه مړې یو شانتې مجمع وي تا به دا خلک یې جیب کې اچوي دا مني دا خادي اسانه خو دا ډنګړ ته ګرانې بس ما ویل راشه دې ښځو منځ کې کښېنه لږ بدامه شي والله ما ویل راشه ماړه بس نه تا کې دغه رک شته
خو بس سار شوي را باندې ګینه ته بل شا پیدا کېدی اسی ګوره مورې دي کوپر کټۍ چې کومه دی ډېر غټ کار یې وکړو ګوره ها وای ویم دا خو دا جنکې وته یو کوټې خوشحاله شوې د هغې خبره درته کومه زما دا مور هم درته ډېره خوږه خوږه کېږي او ماما مې هم درته خوږ کېږي په دې کې ټولې د چاغه هسپتال دی بوده د لیونیانو د دې موضوع کې لږ فرق دی دا په ورکوټالي د زانګونه راپروت دی خیر دی مورې خبره ورته پاکه پکار ده چې سبا بیا د دې قرقرې راوي نشته چپ کده حاجت دې مسته ګوره تا ته مشره ښځې په کار چې هلته د غولۍ ورکړې وي او د دې سره ناست غټ زوی دې راګیر کړی دی ما دا جنې دلته کې ورسره ناستم یو پوټې ورسره مشغولېدم نو دا ته څنګه دلته راغلی شابه هلې موږ ځان دمه کوئ ځان دمه کوو خو دا درته ویمه ول دا که نه خو دې وکړو څه کې تو وایا ځان د ګل په شان د کمرې د هغې ته ننوځه که نه په مزو به دې بیا سر یوه په مزو مړې په مزو درته یادومه وایي استه خدای دې رنګ روت کړه اړو سړی دی نه بس کو لکۍ کېدلی که نه لکه ښه دي شي خدای م دی خو کاږه هغه ډاکټر راغلی څه ورسره وکړمه ته بیا ناستی دې ډولکي ته خانه ته ما منې نه کړې چې پردې ښځه ناستې دي دا مې خورزه ده دا مې د خورزې خاوند دی او ته خو مې د مور په ځای باندې او د یوه مېلمانه راغلی نو دا خو ماشومه ده نه چې ډاکټر راغلی نو په ته څه غم دی چې په مې غم نشته نو زه به درنه ځمه نو په تا جرګه چا کړې ده زه یم چې ګېنټه مخکې تللی وي دا مې ګورې بوډۍ خپل کور دی خپلو په دې کور کې مې ګورې دا دی د بچي په شان د ترور لور ناسته ده السلام علیکم خوري ډاکټر صاحب دا ډاکټر صاحب دی که نه دا اوس باندې خو زمونږ خپل سړی دی مونږ چې کوم یو مونږ راته نه کوي بس هغه زمونږ خپل دي خبره درته کوم ډاکټر صاحب ګوره زوی زما دی ښه زما د زوی سنت دی او دا درته وایم چې ډیزاین به پکې کې ډیزاین ولې ته بنګله جوړې ولې سنت پکې خو په نخرو سنت پکې کو نه شي کولی چې بل څوک راولو ډیزاین به پکې کې ون سایډ پکې وکړه دا پرېږده ډاکټر صاحب خبره پاکه ښي بیا ما ته دا شینام وایي دا مورې مخ دی دا ښځی مخ دی هلکه ته رشته دار خبرې ته غوږ کېږده پاکه خبره ښي په څو بې سنت کې هسې ولې هسې 5000 روپۍ مې تاسو سره خبره نه ده شوې یاره ما خو تا ته ویم زه به تا ته ویم اوس ګوره ته یاره یاره لوبه د شینا ګوره دا شي سنت کا هېره که چې په پیسو باندې اوس په 5000 روپۍ ظالمه ډاکټره لږه ګزاره وکړه د شینا چې سنتو د نن نه 15 شپږ کاله مخکې 600 روپۍ رانه اخیستې وې داسې کې هغه وخت خبرې مه کوه ترورې هغه وخت کې چې خلک وه په ټانګو کې ګرځېدلي اوس ګاډو کې ګرځي په پېټرولو باندې یاره زما دا خو ډېره ساده ده که نه تا یې څه غم دی 6,000 دې وایي مړه لګیا یې دی 500 ورونه بس حساب دی که نه 2,000 روپۍ به درله درکړو نه هلکه بس زه لاړم یار خبرې ته غوږ کېږده ته یار ګوره شینا سړی راته پاتې کېږي بل څوک راولي. ټول دې هغه دی دونه ما خوړو سنتوم نو والله که ما سنتو ما ویل داسې به لږ شانتې غټ شي بیا به سنت کړمه دې ویله او تا ویله شاه زمان به خفه شي او ګل رحمان به خفه شي او ګل ماما به خفه شي او فرید ماما به خفه شي. لږ صبر وکړه فرید ماما به خفه شي فرید ماما نه تا نه ټول د ټول کلي خلک ګاونډ خو دنه خفه شو ګورې دا ستا د راځه ښه سبا به مړه پرته تا ستاسو غم پردي نه کوي ولې څه چل پکې شوی دی دې کوي مورې مړې روټۍ لیک شوله وایي خفه شو نو زه خو ستا کار و چې دېګمار اوس وروسته راوړم ګڼو قصابانو کې اکثر غوا مردارې نه ته سړی او نه ته سړی او نه نه ته سړی هېڅ سړی تا خو ته راتل نه کړ غلی شي غلی شي نه ته چې سړی نه ته سړی نه غلی شه غلی شه ماسته به زه تلم او ما به روجې ښودې تاسو ته مو وي چې ګوره د کلي څوک رانه خفه نه شي پوه شوې که نه خو تاسو ته خو راځه او دلته د ښځو منځ کې کښېنه دا ستا د راسه خورخوریا ستا د راسه خدای م تباه کړه خبره زر کې ښځې دي بده خبره ده بس 500 روپۍ سنت شو بس باندې سلاره مړه یار تا سره خو زما خبره هم شوې ده زه خو 8000 روپۍ ماشوم اخلم 15,000 شو 15,000 هله دعا کوي الله خدای پاک مسلمان یې غټ کې او خدای د قرقوري د سوري نعم وساتي او پاک پروردګاره بټ بټ مه ګوره والله ګوره چې سیده د الله خوله وکړه